ملک صاحب مخکې وکړي چې ته خلکو ته مه ګوره د الله بندګي کوه د پیغمبر په طریقه یې کوه دا صبر غواړي لکه چې خلک به تا ته کنځلې هم کوي بدې ردې به راته وایي بهتانونه به د باندې لګوي وایي به دې ټکوي به کیدای شي مړ دې هم کړي وجلی شوي دي ډېر خلک په حق باندې پیغمبران وجلی شوي دي صحابه کرام وجلی شوي دي لوی لوی علما د حق د لاسه وجلی شوي دي کیدای شي موت هم څوک په دې حق باندې څه کړي مړ کړي دا څه غواړي صبر غواړي او چې دا خبرې د پکې نه وي که نه دې میدان کې قدم ایښوده څه دي ګران دي ته دا وایې چې زه به پوس دین باندې عمل کوم هغه مسلې به ګورم او هغه مسلې مې وي د شیخ صاحب خوښې دي چې کومې مسلې زموږ د کلي د ملا د مسلو په شان دي هغه ډېرې مزېدارې دي چې کله ورته ووایې که نه مونځ کوه هر یو سر وړقوي مونځ کوه څومره ښکلی نصیحت یې وکړو مونځ په طریقه د پیغمبر کوه ستاسو مذهب جدا دی زموږ جدا دی لکه دغه بل نصیحت یې خوښ و چې مونځ کوه اوس دا نصیحت یې ولې نه دی خوښ ځکه چې دلته زموږ د مسلو جدا دی که چې کله ورته ته یعنی مثال کې د عقیدې مسلې دې ورته بیان کړه د الله بندګي کوه تقریر دې وکړو د الله بندګي کوه یاره ماشاءالله مولوي صاحب ووایي چې چا بندګي کوه د الله بندګي کوه بیا مخکې ورسره پوره کړه او دا قبرونو والا او دا درګاهونو والا او دا دربارونو والا او دا پیران دا باباګان دا منجوران دوی هېڅ نشي کولی بیا دې نه خفه شو اولنۍ جمله دې مزېداره وه خو دا دویمه دې ښه نه وه نو داسې خبره شوه د الله بندګي کوه او دوی رد مه کوه دا خو د الله بندګي دې پوره نه دی چې دوی په دې رد باندې ته خفه کېږي نو د هر څه څه غواړي صبر وی دا صبر یې کړی دی ابتغاء وجه ربهم دپاره د لټولو د مخ د الله د دې څه معنی ده یو خو واضحه معنی دا چې دپاره د لټولو د ثواب یعنی دا صبر یې ولې کړی دی ثواب غواړي دویمه واضحه معنی دا ډېره ده زړه ته دا پرېوځي وایي دا صبر یې دې دپاره کړی دی چې د الله دا مخ وویني دیدن یې وکړي نو دا مؤمنان صبر کوي په دنیا کې وایي چې الله راته په آخرت کې دیدن نصیب کړي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة او پابندي کوي د منځه دا خو د اسلام دویم رکن دی او د اسلام ستن ده یو سړی دې وایي زما عقیده برابر ده او زه ډېر برابر یم خو مونځ نه کوم څه وایي عمر بن خطاب لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة چا چې مونځ پرېښو په اسلام کې برخه نشته او دا خبره عمر بن خطاب د خپلې خېټې نه کوي د پیغمبر نه دا قسمه خبرې اورېدلي لکه څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ او کافرانو منځ کې فرق څه دی مونځ دی چا چې مونځ پرېښو څه شو کافر شو نو چې کافر شو نو په اسلام کې برخه پاتې شوه پاتې نه شوه که نو عمر رضی الله عنه چې را نصیحت کوي خو د پیغمبر نه دا قسم حدیثونه اورېدلي واقاموا الصلاة او پابندي کوي پابندي کوي دا نه چې مونځ کوي مونځ کوي اوس یو سړی جمعه خاني دی خو مونځ کوي جمعه خان یا اخترګلي حیران به شي دې بعضو ته یاره والله داسې سخت زړونه کالحجارة او اشد قسوه د کاڼي نه هم زیات سخت دغې سوره بقره کې الله ویلي وي کاڼي هم زما د یرې نه څه دي یریږي وایي کله راولیږي کله وچ وي اوبه ترې راوځي خو د دې بعضو دا زړونه چې وي د دې کاڼو نه هم سخت دي سړی ټول هفته مونځ نه کوي جمعې ته پروت دی او د جمعې هغه مونځ یې هم څنګه کوي بس داسې به ځان صفا را صفا کړی او ته به او جانماز به یې خودې په اخره کې به منډه لګوي او امام له ګس طرف ته السلام علیکم ورحمت الله پوره کړی نه او دی بیا په دیره کې ناشي یاره وایي د جمعې دا مونځ چې سړی وکړي دا زړی باغ باغ شي
دا لا بیا پرېږده چې یو سړی دې ته نه ځي د اختر منځه ته او زه ډېر تعجب کوم په دې باندې لکه بس خلک ما لیدلي هم دي او تاسو هم ښه ډېر لیدلي اوس د جمعې په ورځ اختر په ورځ د دې اختر د منځه نه مخکې کوم لمونځ دی د سهار لمونځ دی او پنځه لمونځونه کې راځي فرض عین دی او د اختر په منځه کې اختلاف دی چې دا فرض کفایي دی که بعض یو کې نو بعضو نه ګناه ساقطه شوه که دا سنت موکد دی کې اختلاف خو سهار لمونځ څه دی فرض عین دی نو دی به د سهار لمونځ پرېږدي د اختر دپاره به په دغه کې راشي عیدګاه کې لکه لږ ساعت مخکې چا لمونځ الله یې هدایت موږ ته خو دا وایي زه دا نه پرېږدم زه دا نه په تاسو ته قصې ذکر کړی یو مشر سړی و ډېر مشر سړی و نو هغه ته ما یو ورځ نصیحت وکړو زموږ والد صاحب دی الله وبخي الله دې د جنتونو سیل په هغه باندې وکړي هغه هم ناست نو ما هغه مشر ته نصیحت وکړو ما ورته ویې ما لمونځ اودس کوي لمونځ نه کوو که صفا وګوره زه هم که دې بعض زړونه ډېر سخت یو سړی په خپل هغه دغه نافرمانۍ باندې بیا دې فخر نه کوو لمونځ نه کوم ها البته وي شیخ صاحب